د خوست د منګلو په لور د طبیعت له ښکلاو ډک سفر. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. دلته چې مو د خوست له دنګې منارې سترګې د وطن په ښکلې ابادۍ ولګېدې نو زړه مو لا پسې د طبیعت په لوري کش شو. د ښار له شور او ګڼې ګوڼې مو مخ واړوه او ملګرو پریکړه وکړه چې د منګلو د دنګو غرونو پر لور سفر پیل کړو. موږ هم په شوق خپل حرکت وکړ ځکه پوهېدو چې د دې لارې هره لحظه به یوه نوې خاطره وي. د موټر له ښیښې مو د خوست هر لور ته سترګې شیندلې وې. شنې کروندې، دنګې ونې، تاو راتاو لارې، غرونه او د طبیعت سوړ نسیم داسې احساس راکوه لکه وطن چې په خپل ټول حسن زموږ هرکلی کوي. دا یوازې یو سفر نه و بلکې د خپل وطن له ښکلاو سره د زړه یوه نوې لیدنه وه. د مازدیګر ښکلا ورو ورو خپل رنګ غوړوه. د لمر زرینې وړانګې د غرونو پر څوکو خورې وې او هره منظره یې لا ښکلې کوله. رښتیا هم د مازدیګر طبیعت خپل ځانګړی خوند لري، خو ارمان دا وي چې دا ښکلې شېبې ډېرې ژر تېرېږي. موږ 4 تنه ملګري وه: مهراب ګل مخلص صاحب، عبیدالله قیومي صاحب، زه او مجاهد مخلص. په یو موټر کې وو او نور خوستي ملګري مو په بل موټر کې روان وه. خبرې، خنداګانې او د لارې کیسې مو د سفر ستړیا هېره کړې وه. کله به د لارې پر غاړه د طبیعت نندارې ته لږ په ارامه تم کېدلو، کله به مو ښکلي شاټونه اخیستل او کله به مو یوازې د طبیعت چوپتیا اورېده. په همدې شېبو کې به د ستر کاروان صاحب دا ښکلي بیتونه بې اختیاره پر شونډو راغلل: سهرنۍ بلبلې، ورسره ملکه نغمه، د غره په خوا کې کلیه، ستاسو اذان خوږ دی، نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوړې په شان، لکه انګور د میزان، افغانستان خوږ دی. رښتیا هم افغانستان د ښکلاو وطن دی. که هر سیمه یې ځانګړی رنګ لري نو د خوست د منګلو د دنګو غرونو بیا هغه ښکلا ده چې هر لیدونکی بیا بیا د لیدو هیله کوي. دلته داسې احساس کوي چې غرونه، ونې او بادونه هم له انسان سره خبرې کوي. زما په اند دوی به هم دا ویل: لږ راتم شه لاره وایه. سفر مو لا دوام درلود. د لارې هر تاو، هره دره او هره لوړه د نوې نندارې زیری راکوه. کله به مو یوازې د طبیعت غږ اورېده او کله به مو د ملګرو خبرې او خنداګانې په همدې خوږو شېبو کې اورېدې او خوند به یې راکوه. مخلص صاحب او قیومي صاحب هم د طبیعت په مینه کې ډوب وه. کله به یې شعرونه ویل، کله به یې بیتونه زمزمه کول او کله به یې د دې ښکلي وطن ستاینه کول. نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوړې په شان، لکه انګور د میزان، افغانستان خوږ دی. رښتیا همداسې ده. دا مونږ چې اوس د وطن د منظرې ګورو نو واقعا چې لکه د میزان انګور داسې خوږه لګي. ورو ورو د ماښام تیارې خپل څادر د منګلو پر غرونو وغوړوه. که څه هم تیاره ډېرېدله خو د طبیعت خوند لا هم له موږ سره و. اوس مو سترګې تر ډېره د موټر سپینو څراغونو ته وې، خو زړونه مو لا هم د غرونو په ښکلاو بوخت وه. په لاره کې مو د ماښام د لمانځه لپاره دمه وکړه. مننه کور ودان والا. په رښتیا هم د منګلو سیمه او بیا د کلندر ولسوالۍ ځانګړي منظرې لري او دغه طبیعت وګورئ. دلته اوبه راڅه چې ته به فکر کوې چې چا یخچال نه راوایسته، دومره یخې چې په یو ساه نه څښل کېږي. زمونږ د غرونو رغونو اوبه دومره پاکې رڼې او یخې وي چې فلټر ته هېڅ حاجت نشته. بالکل. او اوس نو له خیر المنځو ته ښکته شولو، لمونځونه به وکړو، بیا به پسې مخ ته ځو مخلص. بالکل. بس آخري قرارګاه به زمونږ کوم ځای کې یو بیت دا ویډیو باندې کوو. بیت هغه څنګه و چې نور نړۍ به هم ښایسته وي د تورې څنګه تورې ګوړې په شان، د تورې ګوړې په شان، لکه انګور د میزان، افغانستان.
د لمانځلو ادا کولو وروسته مو یو ځل بیا خپل سفر ته دوام ورکړ. ټول په دې تمه وو چې د منګلو په دنګو غرونو کې د جان ایوبي ښکلي پارک ته ورسیږو. هره دقیقه راته اوږده ښکارېده ځکه د رسېدو شوق مو له ستړیا ډېر و. بالاخره خپلې موخې ته ورسېدو. د جان ایوبي پارک سوړ نسیم، د غرونو آرامي او د طبیعت خاموشي داسې احساس راکوه لکه انسان چې له ټولو اندېښنو لرې شوی وي. ستړي و خو خوشحاله و ځکه سبا مو د منګلو د سهار په تمه شپه سبا کوله. رښتیا هم د وطن مینه یوازې په خبرو نه ثابتېږي بلکې هغه وخت انسان په زړه احساسوي چې د خپل وطن په غرونو، درو او شنو ونو کې قدم ووهي. همدا د خوست ښکلا ده، همدا د منګلو ځانګړنه ده او همدا هغه احساس دی چې په الفاظو نه بیانېږي. د خاطر صاحب دا بیتونه هم د سفر په پای کې بیخي پر ځای ښکاري. نو داسې بله شپه به په نصیب سره راځي، که عمر کې راځي نو له رقیب سره راځي. نور خلک جوړیږي په دارو د طبیبانو، خاطر له مرضونه د طبیب سره راځي. شپه مو په همدې دنګو غرونو کې له یوه نایابه وطني احساس سره سبا کړه. د سهار شغلو خپله رڼه لمن بیرته پر همدې هسکو غرونو وغوړوله. نور یې تاسو را سره ننداره کړئ. Wow. واه 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 کور ودانه د استاد ژوند
واه 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 کور ودانې واه 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 سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.